د قانون پلي کول او ساتنه د هر مسؤل حکومت او دولت دنده ده، ځکه قانون هغه دستور دی چې د حکومت او ولس دندې، حقوق او وجایب پکې په روښانه توګه څرګند شوي وي. خلک وایي که دولتي چارواکي قانون په سمه توګه پلي کړي، اوسنۍ امنیتي ستونزې به تر ډیره بریده راکمې شي. د دوی په خبره په عدلي او قضایي ادارو کې ښکاره فساد د خلکو او دولت ترمنځ واټن زیات کړي. دوی وایي خلک به هغه وخت له چارواکو سره په پوره توګه همکاري وکړي چې دولتي چارواکي قانون په رښتینې توګه عملي کړي. د جلال آباد ښاریانو په خبره د ننګرهار له مرکز سربیره په لرې پرتو سیمو کې هم خلک او چارواکي قانون ته ژمن نه دي او یوازې قانون په عامو وګړو تطبیقیږي، چې په خبره یې اوس هم زیات خلک له قانونه ناخبره دي او نه پوهیږي چې قانون دوی ته څه حق ورکړي او څه پکې ویل شوي. قانون یوازې البته په هغه کسانو باندې عملي کیږي چې هغه غریب وي او د ژوند سطح یې ټیټه اوسي، یعنی غریبه طبقه باندې عملي کیږي. که ښار کې وګورو ډېرې د ناامنۍ او غلاګانې ترسره کیږي. د دې هم یو لامل همدا دی چې زمونږ په هیواد کې البته بیا په ولایت کې قانون نه پلي کېدل دي. دغه قانون چې دی ټول په عوامو باندې دغه غواړي چې تطبیق شي، خو بیا له ډېره بده برخه دا هم ویلی شم چې په حکومتي چارواکو ځان ته دومره توجه نه ده کړې او ځان ته دومره پاملرنه نه ده کړې تر څو دغه قانون په ځان باندې عملي کړي. ټول ونیسو، ټول پر روابطو باندې خلک عمل کوي. قانون هېڅ عملي، قانون ته هېڅ کار نه ده شوی. په ډاډه وایم هېڅ قانون ته کار نه ده شوی. د ننګرهار د ولایتي شورا غړي هم دا مني چې دلته په ننګرهار کې قانون ته دولتي چارواکي ژمن نه دي او ډیری وخت هم دوی قانون ماتوي. قانون په غریب سړي تطبیقیږي، په زورورو باندې او هغه څوک چې هغه زور لري، کوتک لري او ټوپک لري او بدماشي کوي، نو په هغې باندې تطبیقیږي نه. نو په دهقان په پټي کې تطبیقیږي، په غریبه کورنۍ تطبیقیږي، په داسې یو چا تطبیقیږي چې کراچواني. قانون لرو خو د قانون تطبیق کوونکي ادارات چې موږ لرو دوی ټول خپل شپې سبا کوي، دوی کار نه کوي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي تر ډیره بریده د قانون د پلي کېدو لپاره لازم اقدامات کړي او د هغه خلکو مخه یې نیولې چې د قانون څخه یې سرغړونه کوله. غیر قانوني کړنه ځینې کړۍ ترسره کوي. د دې کړیو پر وړاندې اقدامات پیل شوي دي. زه د بېلګې په ډول د غاصبینو پر وړاندې حرکت ورته ښیم. خوږیاڼي هغه اوازې هم رد کړي چې ګواکې د ننګرهار دولتي چارواکي قانون ته ژمن نه دي. په ځینو مسؤلینو باندې یو ډول تور نه پورې کوي. موږ د هر ډول هغه اسنادو هرکلی کوو چې هغه زموږ د یو مسؤل اړوند واوسیږي او کره شواهد واوسیږي او دی د قانون سره په ټکر کې واوسیږي. لیکوال او ژورنالیست نومان دوست په خبره د قانون د نه تطبیق ستونزه یوازې په ننګرهار کې نه ده بلکې دا په ملي سطحه ګڼي. نوموړی په دې برخه کې عامه پوهاوی مهم بولي او د حل پر لارو چارو هم غږېدلی. د دې قانون تطبیق لپاره دا مهمه ده چې اول دا خلک پوه سي چې د موږ خیر ده همدغه قانون داسې موږ له ځنګلي ټولنو نه بیلی او بل ډېر مهمه ده چې سیاسي اراده باید د تطبیق لپاره موجوده وي. دولت اول په ځان باندې تطبیق کړي بیا په خلکو باندې. د وروسته پاتې هیوادونو د پاتېوالي علت د نورو لاملونو ترڅنګ یو لامل د قانون نه پلي کېدل دي، ځکه خو په دغه راز ټولنو کې د جرمونو کچه تر ډیره لوړه ده او د قانون د نه پلي کېدو له امله دغه ټولنې له راز ستونزو سره لاس و ګرېوان وي.